پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو او आवाज یې وکړو چې الصلاة جامعه د جمع منزل راشئ. فلما اجتمع الناس کله چې خلک راجمع شو نو مدینه کې خلک په غم کې وو چې زموږ ملګري به په څه حال کې او هغوی به څه چل کړی څه چل به یې نه کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الا اخبرکم عن جیشکم هذا الغازي، تاسو ته زه دغه لښکر ستاسو هغه لښکر چې کوم تللی دی خبرې در نه کړم. انهم انطلقوا حتى لقوا العدو، هغوی تللي دي دشمن سره مخامخ شوي دي. الله ورته دا نقشه ښووه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړ او دی وی اصیب زید شهیدا، زید پکې دغه دی شهید شو. فاستغفروا له، د هغه دپاره بخانه غواړئ. الله ورته دا هر څه ښو. فاستغفر له الناس، نو ټول جومات وویل الله دې زید وبخي. ثم اخذ اللواء جعفر بن ابي طالب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی وس جنډه د جعفر سره ده. فشد على القوم، ورغه په قوم کې چې کله شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جعفر هم شهید شو. اشهد له بشهاده، زه ګوی ورکوم چې دا شهید دی. فاستغفروا له، تاسو له بخانه غواړئ. ټول جومات وی الله دې جعفر وبخي. ثم اخذ اللواء عبد الله بن رواحه، وس جنډه د عبد الله بن رواحه سره ده، هغه لګیا دی. حتى اصيب شهيدا، تر دې چې هغه هم شهید شو. فاستغفروا له، نو د هغه دپاره بخانه غواړئ. حدیث کې راځي وعیناه تذرفان، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې، او ملګرو ټول جومات ژړل او ټول ملګري په غم کې وو. ټول هر طرف نه وی جړاګانې راتلې او د ملګرو دپاره بخانې غوښتې. غټ غټ صحابه کرام، اوچت اوچت امیران، هغه د مسلمانانو د منځ نه واغستی شو. نو ټول جومات ژړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثم اخذ اللواء خالد بن الولید، په یو روایت کې راځي چې سیف من سیوف الله، د الله په تورو کې یو توره راله او هغه جنډه راغستې ده. اللهم هو سیف من سیوفک، ای الله دا ستا په تورو کې یو توره ده. فانصره، یا الله د خالد مرسته وکړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر باندې د خالد بن الولید رضی الله عنه دپاره دعاګانې وغوښتې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد رفعوا الی فی الجنه، ما هغه درې وڼه په جنت کې ولیدو، زید او جعفر او عبدالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی درې وڼه مې په جنت کې ولیدو. علی سرور من ذهب، هغوی په داسې تخت باندې ناست او په داسې پالنګونو باندې ناست وي چې هغه د سرو زرو نه جوړ دي. فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة زورارا عن سرير صاحبيه، نو د عبد الله بن رواحه په دې کټ کې لږ کوږوالی و، معمولي کوږوالی د هغه په دې کټ کې و. د ملګرو هغه کټونه او پالنګونه بلکل سیده و، د عبد الله بن رواحه کې لږ کوږوالی و. صحابه ووی عم هذا یا رسول الله، یا رسول الله د دې څه وجه چې د هغه د کټ لږ کوږ وي. مضیا وتردد عبد الله بعد التردد ثم مضى، وي هغه دواړه ډایرک ورننوتي وو په دشمن کې، او عبدالله پکې لږ سوچ کو بیا ورغلی و. ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ذکر کړو که چې هغه شاعري وکړه او خپل ځان یې راګرم کو، ځان یې راګرم کو، بیا ورننوتو. نو خالد بن الولید رضی الله عنه بیا د دې نه بعد د لښکر مشرتیا د هغه په لاس کې شوه. او د خالد بن الولید د هوښیارتوب ته که تاسو وګورئ نو حیران به شئ تاسو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنډه راواغسته، سیف من سیوف الله، د الله په تورو کې یوې تورې. حتی فتح الله علیهم، الله هغه ته لار کولا وکړه او د هغه په لاس باندې فتحه وشوه. دا داسې فتحه نه ده چې دشمنان تښتېدلي دي، او دا تفصیل به زه پر روان درسي کوم ځکه چې وخت موږ سره لږ دی. خو مسلمانان الله بچ کړي دي. بیا خالد بن الولید رضی الله عنه چې لوکو ډېر هوښیار خالد بن الولید، په دغه ورځ خو هغه پوره ورځ جنګ وکړو، پوره ورځ یې جنګ وکړو، دا 9 تورې به کې ماتې شو. نو هغه سوچ وکړو چې د دې طوفان مخې ته ودرېده ټوله ورځ دا ناممکنه ده. نو چې کله سحر شو نو لښکر یې بلکل بدل کو. څنګه لښکر چې دوی ترتیب برابر کړو هغه یې بلکل بدل کو. هغه مخکې شاته کړو او شاته یې مخکې ته کړو او ښۍ یې ګس ته کړو او ګس یې
خیته کړو. نو چې کله دوی جنګ کې ورننوتو بیا په دویمه ورځ نو دشمن ویرېدو او چغې کړې وې مرسته وله راغلې ده، مرسته نور پکې راغلي دي. هغه نور نه و خو خالد بن الولید هوښیارتوب دا کسان یې بدل کړو، د دې هغه دلته او د هغوی هغه دلته. نو هغوی دا سوچ وکړي چې دا خو موږ نوي مخونه ولیدو، مطلب دی چې نور مسلمانان عمره روان دي، نور مسلمانان عمره روان دي. نو په دغه ورځ هم ډېر سخت جنګ وشو او بیا خالد بن الولید رضی الله عنه ورو راشاته کېدو، ورو راشاته کېدو، دا ملګري ورو راشاته کول چې ګورې ورو به د دې طوفان نه وځو، ورو به د دشمن د منځ نه وځو. ښه دشمن په دوی پسې ورنه رغی. ولې پسې ورنه رغی؟ د هغوی دا مطلب و دا مسلمانان چې زموږ نه ځان وباسي نو دوی که څه دا سوچ کړی دی چې موږ به د دوی نه لږ شاته شو، دوی به راپسې رامنډې کړي، نو بیا به موږ دوی په شړه ځمکه کې او په علاقه کې به راګیر کړو، په یو صحرا کې به د کافران راګیر کړو، هلته به یې مړه کړو. نو هغوی م ویرېدو. هغوی چې هلته ولیدو خالد بن ولید لښکر هم بدل کړی چې دوی سره خو نوي کسان هم رالو او نن دوی ورو شاته کېږي. مطلب دی چې موږ په ځان پسې راکاږي چې دوی دې هم راشي نو موږ به یې په صحرا کې او په شړه کې راګیر کړو او هلته به دوی مردار کړو. نو په دې طریقې سره خالد بن الولید رضی الله عنه ورو د مسلمانان را شاته کول او د کفارو په زړونو کې یو لوی رعب پروت و، لویه دبدبه د مسلمانانو پرته وه.